السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو د سیټ چې دا کومه ویډیو تاسو وینئ ډېر یو ښایسته او ډېر یو زبردست واقع ده او ډېر یو زبردست بیان به ورته هم زه ووایم. ډېرو ملګرو به اورېدلی وي خو کومو ملګرو چې نه اورېدلی کوشش وکړئ چې دا یو 15-4 منټه بیان دی خواوشا دا راسره پوره واورئ چې یاره زموږ په دې معاشره کې یقینا چې تاسو به کتلي چې یاره د مالداره او د غریب سړي په دې درمیان کې چې کومه خبرې اترې راځي د سامان د اخیستو وغیره نو واقعي چې یاره دې مولا داسې حقیقت بیان کړی دی یقینا چې ویډیو مو ډېر زیاته خوښه چې کوشش وکړئ چې کومو ملګرو کتلي وي هغه لاړ شئ بل څه وګورئ او چې کومو نه وي کتلي نو ملګرو ویډیو وګورئ او مخې ته ویډیو مخکې شیر کړئ. نو راځئ. په موټر کې یو سړی ناست دی که نه نو هغه په دې نوښاري روډ باندې دا لوی لوی شاپنګ مالې دي اوس که نه غټې غټې شاپنګ مالې دي نو دې ته ورشي نو هغه ګاډی یې ګرځوي که نه هغې کې دا شیمپون راواچو او دا پکې پلان کې راواچو ګاډی د سره پورې راډکه شي بیا راشي تاسو ټول به تلي نو بیا راشي نو کاونټر ته ودرېږي نو بس هغه یو شی راخلي او هغه اسرې نښې ته مخامخ کوي هغه یو چت کوي او ټولې پیسې اخر کې جمع شي او دونه بل روزي څونه بل شو 28500 بس 28500. نو ملګرو ته ویډیو به مو کتلي وي چې یاره بالکل حقیقت چې کوم دی ملیسې بیان کړی دی خو یقینا دا ویډیو چې کوم تاسو فل کتی شئ فل ځکه په یوټیوب موږ نه د اپلوډ کړی چې یاره بیا د سټرایک وغیره د دوی دغه وي دا به د دوی په خپل چینل باندې کیدای شي اپلوډ کړی وي خو دغه شارټ کلیپس چې کوم تاسو وکتو نو دغه فل بیان چې کوم دی دا په دې ډول باندې دی چې یاره په دا کم بینک مالي چې دا غټ غټ دکانونه چې وي غټ غټ سپر سټوري چې وي او کم کې چې ګاډۍ په خپله ګرځي هغه ګاډۍ به د خشاک یعنې د راشن ډکه کې او هغه به چې کله ته کاونټر ته یوسې نو په هغې کې به تاله یو داسې غټ بل راجمع کړي د هر څیز به هغه سرې نښې ته دغه کې به خپل کمپیوټرایز حساب چې کومه چټۍ تاله راوباسي نو مولوي صاحب پکې دا بیان کړی چې یاره 28000 او 29000 روپۍ شوې نو وایي دغه کس چې کومه دا سودا کوي نو دغه بیا داسې نشي ویلی چې یاره د 28000 روپۍ د څه رالې یا پکې دا یو څیز خو زموږ په ځای کې په پلان کې ریټ ټستا سره دلته یو 10 روپۍ ګران دی دا ریټ ورسره څوک نشي کولی بالکل حقیقت یې دی تاسو که خیال کړی وي او وجه څه ده ریټ ولې نشي کولی چې یاره سټیټس خرابېږي یعنې کم عزت چې دی هغه کمیږي چې یاره به دومره اوږد موټر کې راغلی اوس پته ده یو 10 روپو دپاره چې کوم دی ریټ کې د دې سوپر سټور د دې مارکیټ والا سره دا دکاندار سره به ته ریټ کوې یاره ځکه چې سټیټس خرابېږي او بیا دغه کس چې کله په روډ باندې تېرېږي او یو ګاډۍ والا نه الوګان اخلي یا ټماټر اخلي یا نوره سبزي نو چې هغه ورته ووایي د الوګانو کیلو په 100 دی نو دغه سبزي والا ته وایي یاره په 40 نو دی ورته وایي په 60 به یې رانه کړي بالکل حقیقت بیان کړی دی او وایي دی داسې نه کوي چې یاره د ګاډۍ والا ته سبزي والا ته ووایي چې یاره ستا په 40 دی ستا نه په 50 اخلم ولې چې ستا صرف دغه مزدوري ده. نو ملګرو د ویډیو مقصد دا دی کله چې تاسو په لاره تېرېږئ یعنې تاسو چې کله د غریب دکانداري یا د پیکوړو والا وغیره د دوی صرف دغه وسیلې د روزۍ ګټل نو ټولو ملګرو د خواسته دی څوک هم چې دا ویډیو ګوري چې یاره کله هم تاسو داسې د سبزي والا نه سبزي اخلئ نو مطلب دا دی که لسې دې ګرانه نه اخلئ نو ارزانه خو دې چېرته هم مه اخلئ ځکه چې د څنګه د مولوي صاحب وایي چې یاره د دوی دا رزق چې کوم دی دا صرف په دغه سبزۍ کې دی په دې الوګانو کې صرف دغه یو الو ته به ناست وي غریب یو قسم سبزي وکړه هم خرڅه شي ښه ده او د هغې باوجود سره خلک ریټ هم کوي نو پکار دا دی چې یاره که تاسو ترې ګرانه نه اخلئ نو چې هغه ته ریټ ووایي نو په هغې سره م ریټ کول نه دي پکار ځکه لکه مونږ دا خلک دا مزاج داسې جوړ شوی دی تاسو که خیال وکړئ د دې سورلو د ګاړو حساب به واخلو کله چې دا رخشه ټیکسي وغیره دا چې د دوی سره خلک څومره ریټونه کوي او بل چې تاسو دا سوچ وکړئ ډاکټر له چې کله لاړ شي هم دغه کس چې ډاکټر له ځي هم د رخشې والا سره به ریټ وکړي او چې کله دې ډاکټر ته ننوځي نو د هغه چې د 1000 روپۍ پیس واخلي 1500 تی پیس واخلي دا ټیسټونه وغیره 100 به هغه په یو غنټه کې بیلي خو چې کله د ټیکسي خبره راشي نو 100 روپۍ یا 50 روپۍ به ټیکسي والا له ډېرې نه ورکوي دا مزاج و دا به تاسو په دې معاشره کې کتلي وي دا کېږي هم تر دې ټیمه پورې روان دي نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره چې تاسو کله له 100 زره لوړا وهئ نو پکار دی چې یاره د دې غریبو پکې بیا خیال وساتئ. نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ ویډیو مخکې شیر کړئ او کوم ملګرو چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن سره پریس کړئ او دا ویډیو که څوک پول کتل غواړي دا زموږ د فیسبوک پیج باندې چې کوم دی پرته ده او د دغه ویډیو لینک چې کوم دی په ډسکرپشن کې تاسو سره ما شیر کړی دی نو که څوک غواړي چې دا پوره بیان تاسو اورئ ډېر یو ښایسته او ډېر په زړه پورې بیان چې کوم دی کړی دی.